د مهمو خبرونو سرټکي. پر کندهار د تېرې شپې د هوایي بریدونو په اړه د مجاهد څرګندونې. پر کونړ ولایت د پاکستاني رژیم د بریدونو دوام. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر سره د ترکمنستان د سفیر کتنه. او د امریکا د ولسمشر له لوري د ایران سره له خبرو انکار. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د کب 24مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر کندهار د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې هوایي بریدونو په اړه ویلي چې په دغه برید کې هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. نوموړی وایي چې د پاکستان پوځي رژیم به د دا ډول تیري ځواب ترلاسه کړي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځي رژیم په تیرو 24 ساعتونو کې پر دغه ولایت 109 توغندي توغولي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن وایي چې دا توغندي او توپونه پر منورې، سرکاڼو، ناړۍ، دانګام او شلتن ولسوالیو توغول شوي دي. د معلوماتو له مخې د پاکستان پوځي رژیم پر منورې ولسوالۍ 40، پر سرکاڼو 67، پر ناړۍ 40، پر دانګام 19 او پر شلتن ولسوالۍ 15 فیره توغندي او توپونه ویشتي دي. نوموړي ویلي چې په دغو بریدونو کې هیڅ چاته ځاني او مالي زیانونه نه دي اوښتي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر عطاالله عمري د ټاپي پروژې له رئیس مراد امانوف او د ترکمنستان له سفیر خواجه عوضوف سره د دې پروژې د میسیر د ځمکو د استملاک د بهیر د چټکتیا او د بیو د عادلانه ټاکلو په اړه خبرې کړي دي. د یاد وزارت په وینا په دې لیدنه کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو پر بهیر هم بحث شوی او د ځمکو د استملاک د چارو د چټکتیا غوښتنه شوې ده. عمري ویلي د هیواد د نافذه قوانینو له مخې به د استملاک کېدونکو ځمکو لپاره عادلانه بیې وټاکل شي څو د پروژې چارې پر وخت پر مخ ولاړې شي. د هلمند ولایت کروندګرو د لومړي ځل لپاره د شین چای کرل تجربه کړي او وایي چې هڅه یې بریالی ده او په راتلونکو کلونو کې به یې د دې بوټي کښت نور هم پراخ شي. کروندګر وایي د دې نبات تخم یې له چین څخه راوړی او د لومړي ځل لپاره یې په ازمایښتي ډول کرلی دی. کروندګر وایي که حاصل یې ښه وي هڅه به وکړي چې په راتلونکو کلونو کې به یې کښت زیات کړي. بلخوا د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د کروندګرو د نوښتونو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي هغه کسان چې غواړي نوي نباتات یا کښتونه تجربه کړي باید له وړاندې د کرنې ریاست له مسلکي کارکوونکو سره مشوره وکړي. د لغمان ولایت د برېښنا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د 1204 کال په لړ کې د 360 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د یاد ریاست رئیس شهاب الدین یاسر رسنیو ته ویلي چې د برېښنا ریاست په دې ولایت کې 25,000 پیرودونکي لري چې د 1404 کال په لړ کې یې د برېښنا د ویش له درکه 360 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې تیر کال عواید 300 میلیونه افغانۍ وو او دغه شمیره 20% زیاتوالی ښیي. د خوست د ټولګټو چارو ریاست ویلي چې د پکتیا خوست لویې لارې د مټه چینې له کانکریټي پله د سیدخیلو سیمې تر پله پورې د شاوخوا 40 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې پیل شوي دي چې کار به یې 4 میاشتې دوام وکړي. د ټولګټو چارو ریاست وایي چې دا پروژه د شاوخوا 20 میلیونه افغانیو په لګښت پیل کیږي او موخه یې د سړک کیفیت لوړول، د ترافیک خوندیتوب زیاتول او د سیمې د اقتصادي فعالیتونو ملاتړ دی. چارواکي وایي د سړک د رغونې بشپړېدو سره به د خلکو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې نن به د افغانستان د صادراتي توکو 8 محمولې د تورغونډۍ بندر او لاجورد میسیر له لارې ترکیې ته ولېږدول شي.
د یاد وزارت په وینا په دغو محمولو کې وچه میوه، مربا، د خوړو پخولو دیګونه او نوشابې شاملې دي. سرچینه زیاتوي چې دا توکي به له ترکیې وروسته سعودي عربستان، امریکا، استرالیا او هند هیوادونو ته واستول شي. د وزارت په خبره د لاجورد دهلیز فعال پاتې کېدل د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره مهم رول لري. چارواکي وایي هڅه کوي د ترانزیتي اسانتیاوو په زیاتولو سره د هیواد صادرات لا پیاوړي کړي. د آلمان په هامبورګ کې سلګونه افغانانو د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو پر ضد لاریون کړی دی. لاریونوالو د پاکستان هغه بریدونه وغندل چې د رژیم باره میاشتې په جریان کې بې ګناه ملکي وګړي شهیدان کړل. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغو بریدونو پر وړاندې جدي دریځ خپل کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان ویلي بیجینګ هیله لري چې افغانستان او پاکستان روانې ترنګلتیاوې راکمې کړي، له زغم څخه کار واخلي او د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شاوینګ د منځګړیتوب په موخه افغانستان او پاکستان ته سفرونه پیل کړي دي. د هغه په وینا چین غواړي کابل او اسلام آباد ژر تر ژره اوربند ته ورسیږي او شته اختلافات د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. لین جیان ټینګار کړی چې چین چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د ترنګلتیاوو د کمولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. له هیواده بهر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ایران د یوې هوکړې د ترسره کولو لپاره لیوالتیا لري، خو دی وایي نه غواړي چې تر اوسه داسې هوکړه وکړي ځکه شرایط لا هم په کافي اندازه مناسب نه دي. ټرمپ ټینګار کړی چې هر ډول هوکړه باید دښمنۍ پای ته رسولو لپاره ډیره پیاوړې وي او ایران باید د اټومي وسلو د ترلاسه کولو ارمان پرېږدي. نوموړي د هوکړې دقیق شرایط نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام محدودول د مهمو شرطونو له ډلې دي. د ایران د سپاه پاسداران د عامه اړیکو دفتر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سعودي عربستان په لور وروستی برید له ایران سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د دې دفتر په خبره ریاض باید د برید اصلي سرچینه په خپلواکه توګه وپلټي. بلخوا د سعودي عربستان دفاع وزارت اعلان کړی چې د تیرو څو ورځو په جریان کې 4 بي پیلوټه الوتکې په ریاض کې له منځه وړي دي. ځینې نړیوال راپورونه یادونه کوي چې په دې برید کې ټولټال 10 ډرونونه شامل وو، خو سعودي چارواکو یوازې د 4 ډرونونو د شنډولو معلومات ورکړي دي. د شمالي کوریا دولتي اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د نویو پرمختللیو توغندیو په ازمویلو سره امریکا او سویلي کوریا ته په اشارې خبرداری ورکړی چې وسلې په 420 کیلومتره واټن کې هر هدف په نښه کولی شي. په راپور کې ویل شوي چې شمالي کوریا د نویو توغندیو ازمویلو ګام د امریکا او سویلي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په ځواب کې پورته کړی دی. د راپورونو له مخې امریکا په پاکستان کې د خپل سفارت او ټولو قونسلګریو د کارکوونکو په تګ راتګ یو لړ محدودیتونه لګولي دي. سرچینې ویلي چې د مارچ تر 15مې به په ټولو استازوالیو کې د امریکایي کارکوونکو تګ راتګ محدود وي. د امریکا سفارت د مارچ تر 20مې د کډوالۍ او غیر مهاجرتي ویزو لپاره ټول له مخکې پلان شوي وختونه لغوه کړي او ویلي دي چې اغیزمنو کسانو ته به لارښوونې د ایمیل له لارې ولیږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په نړۍ کې د مسلمانانو پر وړاندې تبعیض لا هم جدي ستونزه ده او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو او برابرۍ د ساتنې لپاره خپلې هڅې پیاوړې کړي. ګوتریش ټینګار کړی چې مسلمانان په ډیرو ځایونو کې له ټولنیز او اقتصادي محرومیت، تعصب، ناعادلانه مهاجرتي پالیسیو او بې دلیله څارنې سره مخ دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې د هر انسان کرامت او حقونه د دین یا عقیدې له توپیر پرته وساتي.
او وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان د وسلوبې 15 کسیزه ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته روانه شوې ده. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویلي چې دا لوبډله له 12 چاپاندازانو او د 3 پلاوي غړو څخه جوړه شوې چې د سرچینې په وینا یادې سیالۍ د مارچ له 15 تر 21 پورې د قزاقستان په ترکستان ښار کې ترسره کیږي او د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.